رحمتي سوي دي اوس فيلحال خو داسې مشکلات انشاءالله تعالی نشته عموم کې بېرته به دا خپلې خبرې ته ولاړ سم چې موږ د چا د دروازې د ټکولو او د چا د ځورولو اراده نه لرو د امارت مشرتابه او تر کشرانو پورې ټول د چا د ځورولو اراده نه لري نه د خپلو نه د پردیو او له نورو څخه هم هیله ده چې موږ ونه ځوروي که ځوروي عکس العمل به څه وي عکس العمل خو نو د ځورولو دا ځورول وي او جواب د خلک متل کې وي جواب د خلوټې په ډبره باندې وي د ډبرې په خښته وي دا حتما طبیعت د انسان په طبیعت کې د فساد موضوع په ځواکونو کې پخوا و د تیر حکومت نن دغه فساد په ځواکونو کې څومره ختم سوی شته فساد څو ډوله ده تاسو ته معلوم ده یو اداري وي اداري کې فساد کې دا هم راځي چې یو انډیوال د بل په ځای باندې مقرریږي دا به کېدای شي هغه ته اشاره وي مطبوعاتو به ویل چې پر انډیوالي باندې بنا د فلان دا مسله نشته ځکه چې دا ټول د یو زنځیر باندې سره تړلي خلک دي هر څوک ټول سره معلوم یو او هر څوک چې راوستل کېږي هغه تر شلو ځای تر فلټر ایستل کېږي دا څوک ده دا مسله نشته دا چې پر انډیوالي باندې بنا ده بس دغه یو چې دغه که مسلکیان یو که غیر مسلکیان دغه یو دا د امارت خلک او دوم اداري مالي فساد ده مالي فساد خو مال کم ده چې فساد به پکې ولې خارجي مرستې نه وي نور مسایل نه وي یوازې بانک اکاونټ دی په هغه کې تا ته 15,000 افغانۍ را روانې وي په دې کې به سړی مالي فساد څه شي وکړي مال نشته چې مال نه وي فساد به په څه کې وشي که مال وي فساد به وي مال وي فساد د انسان طبیعت ته خامخا به وي انسانان دا جلب المنفعات وایي دا په د مضرت د انسان په خلقت کې پراته دي دغه دوه شیان د جلب المنفعات په څوک په روا طریقه څوک په ناروا طریقه سره کوي زه دا د انساني جامعې مطابق غږېږم دی نه زه د امارت اردو مطابق امارت اردو دا شیان دا دې څخه ما سوا دي امارت اردو کې ډېر مقدس خلک شته هغه په مال په دې شي په کیسه کې د هغه د 15 کاره دا کار کړی دی د مال لپاره یې نه دی کړی خو مال دومره کچه باندې نه ده او په داسې داسې شکل باندې نه ده چې دغه یې راوړي له کاله مخکې چې روپۍ راورېدلې هر چا په لمن کې ځینې وړي معلوم شی د راځي و هر چا ته په هغه کې مالي فساد څه شي وکړي درېیم اخلاقي ده اخلاقي فساد دپاره دا د ادارې جوړې دي امر معروف د بله داسې 200 خلک اخته دي هغوی کوشش کوي د اصلاحاتو په 3 سرو کې اصلاحات ممکن دي او روان دي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ